السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په تېر سمستر کې موږ تاسو ډیټا سټرکچر درس ویلي. په دې سمستر کې غواړو ډیټابیس په اړه معلومات سره شریک کړو. مخکې له دې نه چې دې درس ته راشو، ډېر ایډوانس درس په دې سمستر کې نه دی. په دې کې د ډیټابیس اساسات وایو، بیا وروسته په نورو سمسترو کې هم ډیټابیس درسونه موږ تاسو لرو. نو مخکې له دې نه چې ډیټابیس ته داخل شو، د انسان ذهن ته اتومات یو څو پوښتنې راځي چې وایي چې آیا تاسو په کوم وخت کې د ډیټابیس کلمه اورېدلې، آیا له دې سره بلد یې، یا په خپل ژوند کې مو چېرته ډیټابیس استفاده کړی دی، یا ډیټابیس په کومو بخشونو کې استفاده کیږي. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د انسان ذهن ته اتومات راځي. نو هغه برین سټورمینګ یا طوفان مغزي چې ورته وایي، چې موږ تاسو په سند کې پې خبرې کړې وي، هلته مو کار پې کړی و، دا ټولې هماغه خبرې دي چې تاسو راته ویلي. لکه لومړی د ډیټابیس په اړه زه راځم چې ډیټابیس څه شی دی. موږ لنډ تعریف یې دا کوو چې یو ارګنایزډ کلیکشن اف ریلیټډ ډیټا ده. وروسته به وایو چې ارګنایزډ نه موږ هدف څه دی او ریلیټډ ډیټا نه موږ هدف څه شی دی. خو دا هغه لنډ تعریف دی چې ډیټابیس موږ سره څه دی. دومره وایو چې ډیټابیس کې ټول کار زموږ ډیټا سره ده. ډیټا راواخله، ډیټا سټور کړه، ډیټا منظم البته سټور کړه، بیا هغه ډیټا بیا راواخله، هغه اپډیټ کړه، هغه ډیلیټ کړه. خو څه چې کوو زموږ ټول کار به له ډیټا سره وي. ډیټا نه بغیر به هېڅ هم نه وي. یا موږ تاسو دا ویل چې موږ ویلی شو چې هر ډیټابیس ما سره یو سافټویر دی، خو هر سافټویر یو ډیټابیس نه دی. ځکه هر سافټویر که هغه شاته ډیټا سټور کوي په ګودام کې، موږ وایو چې دا سافټویر ډیټابیس دی. خو کېدای شي داسې یو سافټویر وي چې هغه ډیټا سټور نه کړي، نو سافټویر دی خو ډیټابیس نه. موږ سره ډیټابیس کې مختلف ټایپس دي. لکه تاسو به ورسره ریلیشنل ډیټابیس چې ډېر نن سبا مهم دی یا ډېر مشهور دی، ټیبلر ډیټابیس دی. ډیټا د کالم او د رو په شکل کې سټور کوي. یا ابجیکټ اورینټډ ډیټابیس دی، یا نو اسکیل یا ناٹ اونلی اسکیل ډیټابیس دی، سنټرلایز ډیټابیس دی، ډسټریبیوټډ ډیټابیس دی، هلته مونږ دی لیکلی، ګراف ډیټابیس دی، کلاوډ دی، وغیره وغیره. مختلف قسمونه نور هم دي. نو ډیټابیس موږ سره په مختلفو شکلونو دی، خو زموږ ستاسو ډېر فوکس په کوم ډیټابیس وي؟ په ریلیشنل ډیټابیس، ځکه چې نن سبا په دنیا کې ډېر کارېږي. دویم راځو، ډیټابیس موږ تاسو په کومو ځایونو کې یوز کوو. دلته هم تاسو راته یو څو مثالونه ویلي چې په پوهنتونونو کې، په کتابتونونو کې، بانکونو کې، روغتونونو کې. خو ډیټابیس د دنیا په هر کونج کې چې موږ تاسو ډیټا سټوریج ته اړتیا وي او ډیټا موږ سټور کوو، هلته ډیټابیس خامخا هغه ته اړتیا ده. نو ډیټابیس لکه مثلا دغه ځای کې تاسو وګورئ، یو څو ډي وي ډرایون ویب سایټ موږ ګورو. فیسبوک دی، شاته به خامخا ډیټابیس لري، ځکه دا دومره اکاونټونه دی خلکو، دا دومره پوسټونه، دا دومره تصویرونه، دومره لیکنې، دا یو چېرته خو به سټور وي. د دې لپاره به خامخا ډیټابیس وي. ټویټر دی مثلا، ټویټس به سټور کوي، چې ته یوټیوب دی ویډیوګانې به سټور کوي، ایبی دی خلک پکې خریداري کوي، امازان دی کتابونه دی، مثل هغه ویب سایټ، یاهو، ګوګل، څومره چې ستاسو ذهن ته راځي چې هلته یو څه سټور کېږي، هغه ټول موږ سره ډي بي ډرایون ویب سایټ دي. یعنې تقریبا اکثره ویب سایټونه چې هغه معلومات سټور کوي، موږ سره ډیټابیس ډرایون ویب سایټ دی. څه معنا؟ شاته ډیټابیس سټور کوي یا ډیټا سټور کوي، دغه ټول ډیټابیسز دي. که موږ وایو چې سافټویر دی یا ویب سایټ دی، خو دا په اصل کې ډیټابیس هم دی، ځکه ډیټا سټور کوي. یو بل کنسپټ ته موږ راځو د ډیټابیس سره تړلی، چې هغه ته ډي بي ایم اس وایي. ډي بي ایم اس خپله یو سافټویر ده، یا موږ وایو چې دا داسې یو سافټویر ده چې موږ سره ډیټابیس مانیپولیټ کوي. مانیپولیټ نه هدف دا دی چې ډیټابیس جوړ کړه، په همدې ډي بي ایم اس کې موږ جوړو، یا ډیټابیس ډراپ کړه، له منځه یې ویسه، یا ډیټابیس ته ډیټا واچوه، ډیټابیس کې ډیټا اپډیټ کړه، ډیټابیس کې ډیټا ډیلیټ کړه. دا هر څه چې موږ کوو د ډي بي ایم اس په تروبه یې کوو. او یو شی مو ذهن کې وي چې ډي بي ایم اس شاته چې کوم کوډ کاروي، هغه اس کیو ایل ده. هغه اس کیو ایل بیا سټرکچر کویري لینګویج ده، صحیح ده، پروګرامینګ لینګویج نه ده، بلکې کویري لینګویج ده. کویري په ترو باندې موږ ډیټا سټور کوو، ډیټا به راخلو، هغه مشخصه ډیټا. بیا په ډي بي ایم اس کې موږ سره مختلف کټګوریانې دي، لکه زه وایم مای اس کیو ایل. مای اس کیو ایل موږ سره ډي بي ایم اس دی. اس کیو ایل سرور دا هم یو ډي بي ایم اس دی. خو که یوازې اس کیو ایل وایم، هغه بیا ژبه د سټرکچر کویري لینګویج دی. اراکل وغیره وغیره چې کوم نومونه مو لیکلي ډېر زیات، څومره مونږ چې ذهن ته راځي، دا ټول موږ سره ډي بي ایم اس اقسام دي. صحیح ده. یو بله عمده خبره چې زه وایم چې ډیټابیس سیسټم یو کنسپټ موږ سره دی. په ډیټابیس سیسټم کې موږ سره دغه درې شیان، ډیټابیس بک اینډ کې چې کوم ګودام دی، ډي بي ایم اس هغه کوم چې سافټویر دی، او اپلیکیشن پروګرام چې په پروګرامینګ لینګویج کې به لیکل شوي وي، یا په جاوا کې یا په پایتان کې وغیره. نو موږ سره چې دغه درې واړه سره یو ځای شي، ډیټابیس جمع ډي بي ایم اس جمع اپلیکیشن پروګرام، دا درې واړو کلیکشن یا درې واړو جمع ته موږ چې وایو ډیټابیس سیسټم وایو. نو که موږ راشو د برین سټورمینګ